د خبریالو پاڼې درنو لیدونکو لوستونکو او اوریدونکو جوړ په خیر. زه امینه عزیزی یم او د نن خبر دا دی چې هند ناکامورا ته مهمه ملکي جایزه ورکړه. هند هیواد هم افغانستان کې د ناکامورا فعالیتونه وستایل. د هند حکومت په افغانستان کې خادم ډاکټر تیتسو ناکامورا مشهور په کاکامورا ته د هغه د فعالیتونو په ویاړ د هندي حکومت تر ټولو مهمه ملکي جایزه پادماشري ورکړې ده. ناکامورا یو له هغو کسانو چې په نړیواله کچه یې فعالیتونه وستایل شول او خلکو یې پر مړینې خواشیني وښوده. دا په هند کې څلورمه ستره ملکي جایزه ده چې د بشر دوستانه او عامه خدماتو په برخه کې فعالو او خواریکښو خلکو ته ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ناکامورا کورنۍ ویلي دوی هیله لري افغانستان ته ثبات راشي او دا هیواد هم له دایمي پرمختګ څخه برخمن شي. د ناکامورا کورنۍ دا خبرې تیره شپه ناوخته داسې مهال کړې چې زرګونو جاپانیانو د دې هیواد په فوکوکا ښار کې د ناکامورا له هغو فعالیتونو ستاینه وکړه چې په افغانستان کې کړي وو. جاپانیانو دا غونډه د ناکامورا د فعالیتونو د ستاینې لپاره ځانګړې کړې وه. د ناکامورا کورنۍ وایي ناکامورا په افغانستان کې کلونه د پرمختګ، آبادۍ او د وچکالۍ له منځه وړلو لپاره کار کړی چې دوی پر مړینه خواشیني خو په کارونو یې ویاړي. په جوړه شوې غونډه کې د ناکامورا زوی په خپلو څرګندونو کې د پلار پر مرګ خواشیني وښوله او د هغه له لوري ترسره شوي کارونه یې افغانانو او جاپانیانو لپاره یو ستر ویاړ وباله. د ناکامورا زوی له افغانانو غوښتنه وکړه چې له هیواد سره د مینې پار د ناکامورا لار تعقیب کړي. تیتسو ناکامورا مشهور جاپانی ډاکټر څه موده وړاندې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د ناپېژاندو وسلوالو له خپلو ساتونکو سره تر وسلوال برید لاندې راوست او لومړی ټپي او بیا وروسته د سختو ټپونو له امله ساه ورکړه. ناکامورا ته افغان حکومت د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړی و. د ورځې پاتې مهم او وروستي خبرونه د خبریال پر بېلابېلو پتو موندلی شئ.